نو دا وګوره دنیا د څوک بسوي خو بهرحال هغه لنډه خبره ده چې سپي غاپي او کاروان تیریږي. نو په اصل کې ګوره وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. عزت او ذلت صرف الله ورکوي. بالکل دا د دې د کټاسر مټاسر باس کې نه ده. شکر دی چې فدریشن والا شدا فدریشن والا ګوره اکټر ژوندې ساتي لکه دمګه چې بدر سے وبخي دا اوس ژوندې دی دغه فدریشن والا ژوندې نو دا فدریشن والا چې کوم دینو دا بیا خپل اکټر ژوندې ساتي د دې خبره به هم معنی دی ته به هم ټیم ورکي. نو بدری مونیر او صفقان او نعمت سردی جمیل بابر لیکت میجر طارق شاه دا ټول په یو فلم کې لګي دا په ګوزي خلکو دا خبر دا داسې چل دی دا هغه څه چل دی دا فلانه دی دا ډینګ دی الګي دا ټول موږ اکټران ټول موږ خپل کې خو تعلق یو فیملی دی خو مینا محبت هم نه ښه شپین مونږه بس بدقسمتي ده چې زمونږ ګورمنټونه راځي هغه زما خیال دی چې مونږ ته څه چې عوام ته هم خیال نه کوي نه صوبې ته خیال کوي نه خپل یو خول جوړ کړی په هغه خول کې لګیا دي کله یو خوا منډې او کله بل خوا منډې او عوام دپاره څه نشته زموږ عیدګاه زما خیال دی څه لسو کالو یې روانه کړې ده جوړه نه شوه کرکټ سټیډیم شروع شوی لس پنځلس کالې شو جوړ نه شو نور د دنیا داسې څیزونه دي چې هغه هماغسې لا پراته دي او هماغسې وران ویجاړ دي او بس څنګه زموږ د فلم انډسټري څنګه روانه ویجاړ او دا زموږ ټوله صوبه هم روانه وي. عنایت صاحب خو یوازې ما دپاره ډایرکټر نه دی استاد دی هغه لومبی فلم چې ما کله کولو د اور سمندر نوم دی عنایت الله خان صاحب ډایرکټر و څنګه چې د مخکې ښه فلمونه جوړ کړي دي نو دا هم یو ښه سکرپټ دی یو ښه کهاني رانیولې ده نو انشاءالله زما امید ده چې دا به خلک ډېر زیات خوښوي او دا په اختر کې لږ په صابري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو مراد علی کاټلنګ ما د فرواز ټي وی لخوا او د وخت موجود ما په لاهور ملک باغ کې چرته چې د پښتو د نوي فلم د دشمنیو ریکارډینګ شروع دی. قدرمنو د فلم ډایرکټر چې کوم دی هغه د پښتو د فلم انډسټری ډیر سینیئر هدایتکار عنایت الله خان صاحب دی چې هغوی په کرېټ باندې بېشمېره سوپر هټ فلمونه پراته دي. د رایټر طارق رحمان صاحب دی او اسوسییټ ډایرکټر خالد سعید دی. دا د یو غټ بجټ فلم دی دا د اختر دپاره شروع دی. اختر کې صابرین سلیمان پېښور باندې لګي په دې کې د پښتو د فلم انډسټري تکړه هنرمندان د خپل فن مظاهره کوي. دوی چې کوم هنرمند زما سره موجود دي یقینا چې تاسو لپاره ستاسو محتاج نه دي. پښتو د فلم انډسټري سوپر سٹار یو سینیئر اداکار دی یو ډېر عظیم اداکار دی. شاهد صاحب دوی سره خبر درو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بخیر مراد علی کاټلنګ سے بلا مجفف راخاره شو. د ټول اول خو تاسو زوی د واده مبارکي درکوم. موږ تاسو دعوت راغلو خو موږ په ورځ باران په دغه وجه معذرت خو ډېر مبارک شه. مهرباني خوشاله اوسې آباد اوسې حاجی د کوم فلم په سیټ چې موجود یو د دشمنه او کوم وګورو د ډایرکټر تاسو سره تاسو پروډکشن نور خامخا کار کوي عنایت الله خان صاحب تاسو سرپرستی علی اکثر نو دا غوي په حواله سره د فلم په حواله سره څه بوای نو وګوره عنایت صاحب خو یوازې ما دپاره ډایرکټر نه دی بالکل ځکه چې ما استاد دی هغه لومبی فلم چې ما کله کولو د اور سمندر نوم دی عنایت الله خان صاحب ډایرکټر و دا زما استاد دی او بل د زموږ پروډکشن کې د سن 1978 نه لګیا دی دا یې تر اوسه پورې دا موږ سره اوس هم په پروډکشن کې کار کوي نو دا موږ دپاره داسې دی لکه زموږ یو مشر زموږ لکه د والد صاحب پوزیشن دی نو بس الله دې ورله ژوند ورکړي اوس دا فلم شروع کړی دی نو څنګه چې د مخکې ښه فلمونه جوړ کړي دي نو دا هم یو ښه سکرپټ دی یو ښه کهاني رانیولې ده نو انشاءالله زما امید ده چې دا به خلک ډېر زیات خوښوي او دا په اختر کې لږ په صابري انشاءالله. بل یو خبره کومه که موږ وګورو ستاسو ارشد سینما وایي ته ډېر خلکو لکه چې هغه څو پورې صحیح و سلامت و ژوندی وه نو خلکو هغه تمه وه چې پښتو په انډسټري شته خو چې کله هغه ورانه شوه ړنګه شوه نو د خلکو هغه امید اخري امید چې کوم هغه هم ختم شو نو دغه ولې زر څه وایي اصل کې ګوره دا د وخت تقاضې دي
دا عروج او زوال دا سیزونه چې کوم دي دا په ژوند کې وي. بالکل او استاد ځکه چې پښتو فلم انډسټری بلکې د پاکستان فلم انډسټری یو ډېر لوی عروج تیر کړی، نو عروج پسې بیا زوال هم راځي، نو هر انسان دی په حقیقت کې اوسي، دا ټوټل هر څه حقیقت دي. او دې کې بله دویمه خبره چې زمونږ د صوبې چې کوم حالات وو، زمونږ لکه یوازې دا نه چې یاره فلم چلی یا نه چلی، زمونږ د صوبې چې کوم حالات تیر شو لکه دهشتګردي پکې راغله، دا لا تر اوسه پورې نو دا سیزونه چې کوم دي نو دا یوازې فلم انډسټری باندې زموږ په ټوله صوبه باندې د هغې اثرات دي. هر سړي له چې ورځي، هر کاروبار له چې ورځي، نو تا ته هغه یو فریاد کوي چې کاروبارونه ښه نه دي، دا او باقي پاتې فلم خبره، نو فلم خبره دا چې دا خو مونږ یوازې لګي وو خپل جدوجهد هم کولو چې څومره هم کولی شو نو هم کو، دا خو باقي د ګورمنټ کار وي، د ګورمنټ توجه په کار خو زمونږ بس بدقسمتي ده چې زمونږ ګورمنټونه راځي هغه زما خیال دی چې مونږ ته څه چې عوام ته هم خیال نه کوي، نه صوبې ته خیال کوي، نه خپل یو خول جوړ کړی، په هغه خول کې لګیا دي، کله یو خوا منډې او کله بل خوا منډې، او عوام دپاره څه نشته. نو د فلم انډسټري خو داسې ورکوټی غوندې کار و، نو د دې به یې ته څه سوچ او د هغې به څه فکر وي، د هغې د غټ غټو او مونږ چې کله پېښور ته لاړ شو چې پېښور ګورو ته بېګي چېرته کلی دی دقه چې دلته سړی په لاهور کې وګرځي، د دې د ماحول وګوري، د کوڅې وګوري، د روډونه وګوري، د بازارونه وګوري، صفا شیشه پراتې، چې دې سړی بیا پېښور ته لاړ شي سړی چې په دې کوم څه ته راغلی. بس همدغه خبره زه کومه که نه زموږ عیدګاه زما خیال دی لسو کالو یې روانه کړې ده، جوړه نه شوه، کرکټ سټیډیم شروع شوی 15 کالې شو جوړ نه شو. نور د دنیا داسې څیزونه دي چې هغه هماغسې لا پراته دي او هماغسې وران ویجاړ دي، او بس څنګه زموږ د فلم انډسټری څنګه روانه ویجاړ او دا زموږ ټوله صوبه هم روانه ویجاړ. اوس څه وایي چې څه به کېږي او څه به نه کېږي، بس الله مالک دی، الله دې خیر کوي. نو په دې فلم کې تاسو سره څوک دي؟ په دې فلم کې خو ما سره ارباز خان دی، هغه هم ډېر ښه رول کې دی، او ما یو څو سینه کتلي نو ډېر ښه لکه چینج به ورته ووایي چې یو چینج غوندې کرکټر دی. زما کرکټر هم چې کوم دی نو بدل غوندې دی. بیا پکې محمد حسین سواتی دی، زموږ منتاز صاحب دی پکې، نور زموږ ډېر ښه کرکټران دي، تیکه پکې د مور رقیه د مور کرکټر کې، نو انشاءالله چې ښه کاسټ دی، کرکټران دي، چې کله کرکټران راغون شي نو هغه یو ښه فلم جوړېږي. په دې کې کوم ګورو تاسو دوه سوپر سټار تاسو یو ارباز صاحب دی، دغه بیا پیډریشن والا بیا ډېر دا ګیر زما هیرو له لکه زما هیرو له ډېر کار وکړي، نو دغه کرکټر بیلنس یاره دا ګوره زما خبره دا فلم دی، دې کې دا خبرې غلطي ځکه چې د ارباز خان دی نو هغه هم څه معمولي اکټر خو نه دی، هغه چې ما سره کار کوي یا زه هغه سره کار کوم نو داسې خبره نه، هغه خپل کار نه مطمئن وي، خپل کرکټر نه به مطمئن وي، هغه کرکټر کوي. اوس چې ما کار کولو نو ما کهاني واوره، زما کرکټر خوښ نو ما وکړه، نو دا واسې د زه به درته څه وایم دا خو د هغې خلکو خپلې خبرې دي خو دلته خو مونږ چې کله فلم کوو کله کار کوو نو مونږ ټول زمونږ اوس لکه طارق رحمان صاحب یا عنایت صاحب دا ټول راغلي دا یو ټیم دی، یو خبرې دي، یو اتري چې کوم ځای کې اعتراض هم ورته وي، چې کوم ځای اعتراض نو هغه هم ورته وي، چې کوم ځای خو هغه هم ورته خو چې کوم ځای لږ کلچ نو هم ورته وي چې بهی دا داسې نه دا داسې وکړه. نو همدغسې زمونږ ارباز صاحب چې کوم دی ارباز به یې هغه هم کهاني اورېدلې ده، نو هغه خو بلکې ما نه ډېر هوښیار دی ځکه چې هغه ډایرکټر هم دی. بالکل هغه ډایرکټر دی، زه په پروډکشن والا دا په کار هم نه دي، لکه اکټر چې فلم ساین کوي نو هغه ته چې کهاني واورول شي نو هغه لازمي هغه په خپل ذهن کې کهاني کوي. دا فلمونه خو نه جوړېږي، دا خو دا 1968 فلم شروع شوی دی، او بیا نو بدری منیر او صف خان او نعمت سردي جمیل بابر لیاقت میجر طارق شاه دا ټول په یو فلم کې لګي.
دا په ګوزي خلکو دا خبر دا داسې چل دی دا هغه څه چل دی دا فلانې دی دا ډینګ دی الګي دا ټول موږ اکټرانو ټول موږ خپل کې خو تعلق یو فیملی دی خو مینا محبت هم نه کافي شپین دي او خو بس د خلک مو بار حال دا یو خبره ده چې چلو ټیک ده دا تاسو ولا خو څوک شته تاسو خو کې دا شکر دی چې فدریشن والا شدا فدریشن والا ګور اکټر ژوندې ساتي لکه دمګه چې بدر سه وبخي دا اوس ژوندې دا فدریشن والا ژوندې نو دا فدریشن والا چې کوم دینو دا بیا خپل اکټر ژوندې ساتي د دې خبره به هم معنی دی ته به هم ټیم ورکه بالکل بل اخیری خبر کوم خلک تاسو आवाजونه کوي ډیرو خلکو دا ذهن دا اوس دا کوم مذاکرات شو جهانگیر صاحب وغیرہ غیا جبول صاحب ارباز صاحب ډیر خلکو دا ویچ شاید صاحب راغواړي نه راغواړي او چې تاسو کله دا غوي تاسو انټریو وکړه دا په شاندار طریقې سره وکړه دا په عجیب طریقې سره وکړه چې د خلکو نو اصل کې ګوره وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير عزت او ذلت صرف الله ورکی بالکل دا د دې د کټاسر مټاسر لاس کې نه ده د منافقینو لاس کې نه ده وای چې الله عزت درکې نو هغه بیا داسې درکې چې سړی ته پته نه لګي همغه اکثر ربستا کرم چوشي په جهان باندې بالا چې عزت ته چاله ورکې بیا بادشاہ په دې دنیا شي نو دا وګوره دنیا دا څوک بسوي خو بهرحال هغه لنډه خبره ده چې سپیغاپي او کاروان تیریږي دغه شی بالکل ډیر مننه تاسو د سینم ما به چې ډېری دي دا قدرمنو د فلم د دشمنی اور بسل باندې موجود دي دا کله په دې سره روان دي ډېر زبر کمپلیټ شي او په اخر کې وسابنه سره ما په خور باندې لګي نو انتظار